د نن ورځې دوه مهم خبرونه محقق نړیوالو ته د عبدالرحمن خان لمسۍ سره مذاکرات افغان ستونزه نه حلوي، موږ ته مراجعه وکړئ. بلخوا ازادۍ جبهه د کابل کارتیناو کې مو 15 طالبانو ته مرجوبله واړوله. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې مهم خبرونو ته. د اسلامي وحدت په نوم ګوند مشر محمد محقق وایي ملګري ملتونه هڅه کوي چې طالبانو ته مشروعیت ورکړي. محقق د دوحې د تیرو 2 ورځو ناستو ته په اشارې نیوکه کړې چې ملګري ملتونه او امریکا غواړي چې د افغانستان مسله د عبدالرحمن خان له لمسۍ محبوبه سراجه سره د مذاکراتو له لارې حل کړي. دا شونې نه ده، نړیوال باید د طالبانو مخالفینو ته مراجعه وکړي. د هغه په وینا امریکایان هڅه کوي په افغانستان کې د طالبانو حکومت قوي کړي، په همدې اساس ورته هره اونۍ پیسې لیږي. د افغانستان ازادۍ جبهې په خپل رسمي ادرس د یوې ویډیو په خپرولو سره ادعا کړې چې د دوشنبې په ماښام یې د کابل د کارتیناو په لومړي سړک د طالبانو پر یوې پوستې چریکي برید کړی دی. په ویډیو کې چې د چاودنې غږ او لمبې لیدل کېږي، د یادې ډلې په وینا د پوستې 3 طالب ساتونکي وژلي او 2 تنه یې ټپیان کړي دي. په اعلامیه کې وړاندې لیکل شوي د دې پوستې طالبانو 13 اونۍ د کارتیناو له سیمې څخه 10 پخواني نظامیان له خپلو کورونو ایستلي او له ځان سره یې وړي دي او دغه برید هم د هماغه عمل د غچ اخیستنې لپاره شوی دی. طالبانو تر اوسه د برید او د ادعا په اړه څه نه دي ویلي. دوستانه دا وې د نن ورځې چمتو کړي خبرونه. که غواړئ نور تازه او مهم خبرونه ترلاسه کړئ نو افغان نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نوې او تازه معلومات تر تاسو ورسیږي. تر بیا خیر چارې، ښه وخت.